مالي مارکیټ د مافیا په لاس کې دی. دا چې څنګه معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. مالي مارکیټ د مافیا په لاس کې دی. دا راز نرخونه په خپله خوښه تعینوي. دلته د مارکیټ او مرکزي بانک ټول شته اصول او مقررات په نظر کې نه نیول کیږي. د افغانستان بانک د مسؤل په توګه د بازار څارنه او د مقرراتو د تطبیق چارې جدي کړي. په مالی بازار کې د اقتصادي او مالی مافیا خپلسري د افغان ملت د حیات سره لوبې دي. نن یې ډالر په کاذب او مجازي شکل $1 تر 100 افغانیو واوښت چې سبا به د اجناسو بازار کې د توکو قیمتونو لوړېدو ته تیار پلمه جوړوي. په همدې تکنیکونو کې د انفلاسیون کراف په بېساري شکل لوړ روان دی. نو ښه به دا وي چې حکومت دې چارې ته لازمه پاملرنه وکړي او له بل پلوه د سوداګرۍ پر مخ پرتې ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي.